عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره ناستو او ملګرو ته دا خبره وکړل، الا اخبرکم بالثلاث الفواقر، آیا زه تاسو ته په درو داسو آفتونو باندې خبرداری در نه کړم چې هغه ډېر لوی آفتونه دي، ډېر لوی مصیبتونه دي؟ کوم صحابي ورته وویل چې هو خبر راکه وما هن، دا درې آفتونه څوک دي، دا څه شي دي؟ نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وویل، اول لوی آفت امام جائر، ظالم باچا دی، ان احسنت لم یشکر و ان اسأت لم یغفر. که ته چیرې د ظالم باچا سره ښه وکې، دا ظالم باچا ستا پر دې شو باندې، پر دې ښه کار باندې شکر نه باسي، او که چیرې بد ورسره وکې نو بخښنه نه درته کوي، ظلم در باندې کوي او خپله بدله در څخه اخلي. رب العالمین دې زموږ او ستاسې اسلامي ممالک له ظالم باچا وساتي، او کم ظالم باچاهان چې پر اسلامي ممالکو باندې مسلط دي، رب العالمین دې دا اسلامي ممالک له ظالمو باچاهانو خلاص کی، او کم اسلامي ممالک چې د عادلو باچاهانو په لاس کې دي، الله تعالی دې برقرار وساتي. دویم کس ورته شي وجار سوء، ان رأى حسنة غطواها وان رأى سيئة افشاها. بد ملګری او بد همسایه دا یو غټ آفت دی، دا یو لوی مصیبت دی ستا سره، ځکه که دا ستا بد ملګری یا بد همسایه نیکی در څخه وویني، هغه پټوي، هغه نه افشا کوي، ستا نیک عمل به پټ ساتي. او که بدي در څخه وویني، په تا کې یو بد کار وویني یا ښه کار خو د ده په ذهن باندې هغه کار بد ورسي، هغه افشا کوي، بس بیا حیا دې وي لمن مې پر شا درته راړولي وي. نو بد ملګري، بد همسایګان، د دې څخه باید ډېر زیات اجتناب وسي. کم ملګري چې بېدینه وي هغه باید د ځانه لرې کړي، ځکه چې یو داسې کس چې د الله تعالی حقوق یې نه وي پر ځای کړي، نو ستا د ملګرتیا حقوق به څه هغه پر ځای کړي. او بد ملګري، بېدینه ملګري، دا انسان ډېر زر د نیکې لارې څخه اړوي، بدو افعالو بدو کارونو ته ورمخه کوي. نو دا ډېر لوی آفت دی د بدو ملګرو او بدو همسایګانو څخه. مسلمان او متدین شخص باید ځان وساتي، کنه بیا به په لوی آفت باندې مبتلای. دریم ورته یادوي، دریم لوی آفت هغه بده ښځه ده. وامرأة السوء ان شهدتها غاظوتک، که چیرې ته د دې بدې ښځې سره د خپلې بدې مېرمنې سره ورسره بد در څخه وړي، بغض در سره ساتي، ښه نه در څخه راځي، او که چیرې ته ورنه مسافر سې یا د کور نه ورنه ووځې، وان غبت عنها خانتک، که ته د هغې نه غایب سې، په سفر ورڅخه ولاړ سې، د کوره ورڅخه ووځې چې د هغې د سترګو نیام سې، دا بیا خیانت در سره کوي، هم ستا سره خیانت کوي، هم د اولاد سره خیانت کوي، هم د کور سره خیانت کوي، هم د مال سره خیانت کوي. رب العالمین دې ټوله ښځې نیک عمله کړي، الله تعالی دې بدو ښځو ته هدایت نصیب کړي، رب العالمین دې مسلمانانو ته نیک عمله بیبیانې ور نصیب کړي، الله تعالی دې په نصیب باندې ښه مېرمنې کې چې ژوند دې ورسره جوړ سي، ځکه چې بده ښځه دا لوی آفت دی، یقیني هم لوی آفت دی، د انسان به دا ژوند ډېر زیات ورسره تریخ وي. الله تعالی دې ټول مسلمانان د بدو ښځو څخه محفوظ وساتي. دا درې آفتونه عبدالله ابن عمر
رضی الله عنه خپل ملګرو ته یاد کړل. یقیني دا ډېر لوی افتونه دي. په ابن ابي شیبه کې دا روایت نقل شوی دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر شو.